یو سعی یو کوشش کوم یو زیار کوم لګیا یم یو سعی یو کوشش کوم یو زیار کوم لګیا یم خپل زړه خورم د مینې کاروبار کوم لګیا یم هیڅ تمه له چا نه کوم خپل فرض پوره کومه هیڅ تمه له چا نه کوم خپل فرض پوره کومه پښتو ژبې له سر سڼه سینګار کوم لګیا یم. ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. الله دې وکړي چې تاسو ټول ښه یئ. پروګرام دی غزلزار او زه یم ستاسو خپل ملګری غازي نادان. قدرمنو د شاهي بالا علاقه ده او دلته موږ یو داسې مستند شخصیت ښاغلی زبیر شاه ساجد صاحب له راغلي یو. زبیر شاه ساجد صاحب که وګورو په اصل کې په صحیح معنو کې په پښتو باندې ډېر کلک مین سړی دی، ډېر ښه فکر یې دی. پښتو دپاره یې بلا کارونه کړي دي، کتابونه هم چاپ کړي دي، څومره کار یې کړی دی، په څه کې کار کړی دی، دغه وختونه یې په څه کې مصرف کړي دي. په دغه ټول هر څه به ورسره خبره کوو او غزلې به ترې هم اورو. د ټول نه مخکې خو تاسو ته ساجد صاحب ډېر زیات هرکلی او مینه مې. ډېره مننه نادان صاحب ستاسو او ستاسو د ټول ټیم چې دلته کې راغی. موږ زه ستاسو یو جهان مننه کوم. ډېره مهرباني. ډېره مننه زبیر شاه ساجد صاحب. دا راته ووایئ چې ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ بس ژوند خو ښه روان دی، د الله پاک ډېر لوی احسان دی، مطمئن یو او بس ژوند تېرېږي. صحیح ده، ډېره زیاته ښه ده. دا راته ووایئ زبیر شاه ساجد صاحب چې د شاعرۍ طرف ته کله رالی، د کومه وختو چې تاسو شعر ولیکو دا محسوس کړه چې یاره زه خو یو شاعر یم، یو قلمکار یم؟ دغه کومه وختو؟ یاره جی بس دا خو زمونږ د سکول زمانه وه. 1999 کې ما میټریک کړی دی او تقریبا چې 1998 خوشه ما شاعري شروع کړې ده. سکول کې به زما یو ملګری و عبدالمالک مالک، هغه هم شاعر و، هغه هم شاعري کوله او بس خپلو کې یو بل سره داسې مات ګوډ غزلونه او شعرونه ویل. بس د هغې نه لګیا یو لا تر دې دمه پورې. صحیح ده، ډېره زیاته ښه ده. زبیر شاه ساجد صاحب د بلا مودې نه دغه کار او زیار تاسو کوئ. څومره کار مو کړی دی تقریبا او ستاسو چې کومه لیکلی شوي کتابونه دي هغه څومره دي او دغه کتابونه د څه څه دي؟ دغه ټول که ډیټیل زموږ دغه ملګرو له ورکوي نو خوشحاله به شو. او بالکل تر اوسه پورې زما 2 کتابه خپل تخلیق چې زما کم دی هغه چاپ دي. یو د رڼا په تکل کې چې دا شعري مجموعه ده، نظمونه هم پکې شته، داستانونه هم پکې شته، غزلې، منقبتې او نعتونه هم پکې شته. تقریبا چې هر یو صنف پکې ما تر مرثیو پورې ځای کړی دی. بله اوس زما یو کتاب چاپ شوی دی، د ستا د نور جلوې نظر نعتیه مجموعه ده. دا زما خپل تخلیق دی. بل چې کوم دی زمونږ خپله ټولنه ده شاهي بالا پښتو ادبي جرګه، زه د هغې صدر هم یم او د هغې نه چې کوم دی اوس مونږ یو کتاب چاپ کو محفل مصطفی په نوم باندې، د شیر حسن شیراز د تذکره ده، هغه هم چاپ شو. او بل د ذاکر شهیوال زمونږ یو مشر اوس وفات شوی دی، زما او د شهاب عزیز ارمان په زیار باندې د هغې کتاب اوس د چاپ په مرحلو کې دی. هغه به هم انشاءالله چې د ورځ نیمه کې راشي او دغه شانتې بس کار کوو، لګیا یو. امیل مجله د هغې دپاره ارټیکلي لیکو او از هغې کې هم زمونږ مقالې چاپ کېږي وخت په وخت باندې، د نثر هم کار کوو په نثر. صحیح ده، ډېره زیاته ښه ده. زبیر شاه ساجد صاحب تاسو هم د یو سکول استاذ یئ، خو دلته خبره په شاعرۍ باندې شروع ده. زموږ پروګرام چونکې د شاعرۍ فارمیټ باندې دی، ادب کې داسې کم یو سړی دی، داسې کم یو استاذ دی چې هغې تاسو منئ چې یاره دا خو زما استاذ دی او ماته زده کړه کړي؟ نادان صاحب داسې ده چې فضل هادي عابد زما استاذ دی، د نعت ما د هغه نه زده کړی دی. دغه شانتې نور په باقاعده توګه باندې داسې ما د چا نه اصلاح نه ده کړې چې یعنې د ردیف او کافیو تر حده پورې دا ټول ما بس کتابونو کې زده کړي دي. او بس ادبي بنډارونو ته بیا راغو نو ملګرو نه هم بس زده کړي دي، ډېر ملګري هم دي
چې هغې یو نوم زه اخلم نو وخت به پکې ډېر ولګي زده کړه م ډېرو ملګرو نه کړې. ښه ده. ادبي دغه بنډارونه چې تاسو کم کوئ یا دغه کم تنظیمونه دي نو په دې زموږ په دې علاقه چې کم شاهي بالا ده کم دي او تاسو کم سره اړیکې ساتئ؟ زه خو سحر پښتو ادبي جرګه ده د سفید څنګه زما ړومبی مشاعره هم هغې کې شوې ده، ما ابتدا هم هغې نه کړې ده. بل ملاګوري ادبي ستوري د هغې له ځو ستوري پښتو ادبي جرګه ده هغې سره چې کوم دی زموږ اړیکې دي او دغه شانتې کلم پښتو ادبي جرګه زه د هغې رابطه سیکرټري هم یم تر دې دمه پورې او ریګي سیمه ادبي جرګه ده. دغه شانتې نور هم ډېرې جرګې داسې دي چې هغې ته مونږ رسېدی نه شو بلنې راځي لکه فدا مطهر ادبي جرګه ده، داسې د یاور حیات سوز دی یو جرګه ده زلمې هغې کې هم چې کوم دی لکه مونږ کوشش کوو چې لاړ شو وله خو بلنې راځي الله پاک دې د هغې ډېر قدر وکړي مونږ خپل زړه کې ځایي. صحیح ده. یو اخري تپوس کوم او بیا به غزلې اورو. زمونږ ځوان کول چې کومه شاعري کوي څومره حده پورې تاسو دې سره متفق یې چې یاره دې ټیک دي او یا دا چې مطمئن یې دي که نه؟ یاره زه خو د ځوان کل نه ډېر مطمئن یم، ډېر ښایسته غزل لیکي او بس تقلید دی را روان دی د مشرانو نه لکه د خوشحال بابا د رحمان بابا د دې تقلید کیږي پیروي کیږي او چې کوم دی لکه نوی کل ډېر ښایسته کلام لیکي ډېر ښه غزل لیکي زه ترې نه ډېر مطمئن یم. صحیح ده. ډېره زیاته ښه ده. زبیر شاه ساجد صاحب څه به زموږ دغه مینوالو ته خو به خامخا څه ډالۍ کوئ نو ډېره مننه وي. بس غزلې به ورته ووایو او د غزل نه مخکې یو شعر ویمه چې پزغل یو دوه شعره دي چې پزغل د زندګۍ کې به په منډه سړی رسي پزغل د زندګۍ کې به په منډه سړی رسي مخ پټ ساته جانانه ستا په ټنډه سړی رسي او رازونه د ژوندون واړه پراته دي په قرآن کې رازونه د ژوندون واړه پراته دي په قرآن کې چې راز چاته معلومه وي په لنډه سړی رسي. ډېر او غزل مطلب ده چې خپل ریخي ګریوان راټولومه خپل ریخي ګریوان راټولومه رانه ورک دی زه خپل ځان راټولومه. ډېر او چرته مینه د پیدا را سره نشي چرته مینه د پیدا را سره نشي ګولې ځکه درنه ځان راټولومه. ډېر ښه. او نفرتونه زه وباسمه سینونه نفرتونه زه وباسمه سینونه محبت یمه انسان راټولومه. ډېر. او دا یو شعر د تاسو ته ډالۍ وي چې په ایرو کې پټ لالونو پسې ګرځم په ایرو کې پټ لالونو پسې ګرځم ښکلي شاعران راټولومه. ډېر. او د مکتې شعر دی چې یم زبیر ساجد د لیک مې دا کمال دی یم زبیر ساجد د لیک مې دا کمال دی یو مرکز ته مسلمان راټولوم. ډېر ښه. یو غزل دی پکې بل هم شي؟ بل به م ووایو د بل غزل نه مخکې م یو دوه شعره ویمه چې زما د مینې د الفت نه سترګې ماړه وه زما د مینې د الفت نه سترګې ماړه وه چې نه پټېږي حقیقت نه سترګې ماړه وه. او زه دا منم چې کوشش سره هر څه میلو شي خو زبیر ساجد د قسمت نه سترګې ماړه وه. ډېر. غزل مطلب ده چې په کور کې ورته خپل او بهر نور کرښې راکاږي په کور کې ورته خپل او بهر نور کرښې راکاږي د کلي خان غریب ته په هر لور کرښې راکاږي. ډېر. او نن بیا د چا غریب جونګړه سوځي معلومیږي نن بیا د چا غریب جونګړه سوځي معلومیږي نن بیا مې په مزغو کې داسې شور کرښې راکاږي. ډېر. او دا ځکه هوښیاران ورته ویلې ډک شکور اور دی هوښیاران ورته ویلې ډک شکور اور دی په هر کور کې چې یور ته خپله یور کرښې راکاږي. ډېر. او ما ویلې چې ګودر ته اوس اوبوله ولې نه ځي ما ویلې چې ګودر ته اوس اوبوله ولې نه ځي د کور په دورشاهۍ کې ورته مور کرښې راکاږي. ډېر. او شعر د نادان صاحب چې یادونه د ماضی د ستر خوشحال پکې دفن دي یادونه د ماضی د ستر خوشحال پکې دفن دي دا ځکه پښتانه پرې تنبور کرښې راکاږي. ډېر. او اخري شعر دی چې زبیر ساجد وخت هاغه خلق بدل شوي
زبیر ساجد وخت هغه خلق بدل شوي کنزل کوي چې وخت په انزور کرخې راکاږي. ډېر ښه. یو نظم و داسې د یادونو ذکر وکړي. او چې یادونه یو نظم دی چې عنوان یې دی یادونه. مورا نظم دی. د جانان په تصور کې داسې ډوب شم لکه ساس کې د اسمان ځنې پریوزي او په ځمکه ننوځي. داسې یاد د خپل جانان مې دې زړګي ته ور پریوزي ننوځي ټول ګوګل سورې کې بیا مې سوي اسویلې کې او یو دم مې لیونی. ډېر او یو غزل دی پکې بل هم شي. او غزل به ووایو چې څه په احترام او په ادب د نامه اخلمه څه په احترام او په ادب د نامه اخلمه صرف بس د مینې په سبب د نامه اخلمه. ډېر او تا لار کې کرلې دي ازغي خپې مې سوری شولې. تا لار کې کرلې دي ازغي خپې مې سوری شولې ځکه خو اغیاره په غضب د نامه اخلمه. او ته د هر زیروح روزي رسان پروردګاره یې ته د هر زیروح روزي رسان پروردګاره یې رب العالمین ځکه رب د نامه اخلمه. ډېر او تا ته خو چې کله ضرورت شي زه در یاد شمه. تا ته خو چې کله ضرورت شي زه در یاد شمه. زه یم چې بې د څه مطلب د نامه اخلمه. او کور کې د هیڅ چا را سره نه لګي څو کړمه کور کې د هیڅ چا را سره نه لګي څو کړمه یا زبیر ساجده چې پلب د نامه اخلمه. ډېر ښه. هغه نظم به ورو تاسو چې کوم او نظم به ووایو که نه خو د هغې نه مخکې که پکې نور هم څه ویل غواړئ نو بس به وایو نور به هم څه وایو که غزل وایي غزل به وایو غزل لیکي شي. غزل داسې دی چې مطلب ده نادان صاحب چې ازغي ماتیږي بایلاس کې چې ګلان وباسي ازغي ماتیږي بایلاس کې چې ګلان وباسي دا ناممکنه ده چې زړه نه مې جانان وباسي. ډېره مننه. د یو غریب سړي فریاد ډېر زورولی یمه د یو غریب سړي فریاد ډېر زورولی یمه واړه بچي مې د خو مینې نه مې خان وباسي. او چې وینه یو لري بیا دا خودکشي نه ده ګینې چې وینه یو لري بیا دا خودکشي نه ده ګینې ګړنګ چې لار کې مسلمان ته مسلمان وباسي. او دنیا چې ورانه نه کړي ټول او پښتون ختم کړي. دنیا چې ورانه نه کړي ټول او پښتون ختم کړي دغه سړی د ستنې سخم کې به وخان وباسي. ډېره مننه. نظم دي شي. او د مقطع ده د دې غزل چې زبیر ساجده چې شي امن او نفرت ختم شي. زبیر ساجده چې شي امن او نفرت ختم شي. د نیټ زمانه ده او د فیسبوک ډیر زیات ځوانان زمونږ کوي او ډیر پښتانه لیکواله او ډیر په شوق باندې کوي. نو په دغه تاثر کې ما لیکلی دی د ادبي ملګري به د هغې ذکر به هم پکې راځي. زیات به ما نه پاتې مي خو صرف دغه یو مقصد ما په ډاګه کولو چې دغه یو تاثر دی چې نن سبا ډېر عام دی په هغې باندې ما خپله یو کوشش کړی دا یو نظم لیکلی مورا نظم دی. د دې عنوان دی فیسبوک. یو رنګینه شان شیشه ده چې مخ ته مخامخ کم اباسین پکې لیدی شي هم دانش پکې زه اورم د مطیع الله تراب هم ځان له خپله یو اسلوب دی. زه چې پاڼې اړومه نو شهاب مخې له راشي په ارمان مخې له راشي د اولس په غم ککړ وي چې ښایست یې د خلیلو هغه ګران حنیف خلیل درته یادومه. که شعور دی که بهیر دی که ښېګړه د وطن ده نو هغه پکې زه وینم. بل یو ځوان غازي نادان دی ملغلرې د دریاب نه په هنر روباسي شاعران درته یادوم. ډېره مننه. مهرباني. د خاکسار بل یو ځوان غازي نادان دی ملغلرې د دریاب نه په هنر روباسي شاعران درته یادومه. د خاکسار مومن هم ځان له عجیبه غوندې دنیا ده او عدنان شاهان په خپلو رپوټونو ښایسته کړي دغه پاڼه د فیسبوک ته. د جوهر خلیل نامه هم چا نه پټه پکې نه ده هم یو ستر همیش خلیل دی ځان له کار د اکیډمۍ کړي. غني خان پکې زه وینم کلندر مخې له راشي باچا خان پکې زه وینم. بیا یو ستر اجمل خټک هم په دې پاڼه راښکاره شي د رڼا تحریک ملګري پکې ښه متحرک دي.
ارشد جان سره اړیکې هم د خان سره اړیکې عمرزی درته یادوم پیښورۍ درته یادوم افغانۍ درته یادوم لر او بر پکې لیدی شي مسافر پکې لیدی شي ستا بدې کې څه مفاد و زکربرګه زه منم خو تا یو ځای پښتونستان کړو متحد د مسلمان کړو اوس د یو بل نه خبرېږي اوس د یو بل نه زهرېږي اوس به ټول یو موټی کېږي زه چې دا خبرې اورم بې اختیاره مې د خولې نه دا یوه خبره وځي چې پښتون دې زنده آباد وي مسلمان دې تل آباد وي. ډېر زبردست زبیر ساجد صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه هم کوو د دغه ښایسته ناستي چې موږ سره وشو په اخره کې داسې یوه خبره چې هغه ستاسو په ذهن کې او تاسو یې پیرزو کوئ زموږ په دغه ولس باندې نو مننه به نو زما بس خبرې زمونږ خو چې څه خبرې وي هغه وشوي او د پیغام ستاسو غرض دی د پیغام لکه چې تاسو وایي که نه نو زما دا پیغام دی چې مینه وکړئ مینه وشیندئ او زده کړه وکړئ د مشرانو سره کینئ عالمانو سره کینئ پوهانو سره کینئ او د معاشرې په کار راشئ د ولس په ګټه باندې خپل وختونه او خپل زیارونه تمام کړئ. ډېره مننه مهرباني جي ستاسو ډېره زیاته شکریه چې تاسو موږ له وخت راکړو او راغلی دلته کې زموږ د غریب خانې ته ډېره مهرباني. ډېره مننه قدرمنو د شاهي بالا د سیمې ښاغلی زبیر شاه ساجد صاحب تاسو واورېدو د دې دغه ژوند ادبي هلې ځلې بیا په اخر بیا د دې دغه شاعري د دې دغه کتابونه او په اخره کې بیا د دې دغه پیغام د ستاینې وړ دی او دغه فیصله به په تاسو کوو تر بلې مرکې مو په الله سپارم په هر ځای کې چې یې د خپل مور او پلار خیال ساتئ. ملګری زبیر شاه ساجد صاحب او سلیمان قتال غازي نادان په دعاګانو کې مه هېروئ. د خدای په امان.